درب شو. میرویس خان منډه واخیسته. د چهلزینو د غره په لوړه ودرېد. د توپ د ګولۍ دوړې جنګي کلا ته نږدې ولاړه وه. څو پرله پسې توپونه ودربېدل. د ښار څنډې له دوړو ډکې شوې. له کلاوو د ښځو او ماشومانو چغې راتلې. میرویس نیکه د یوه توپ تر څنګ ودرېد. توپچي وویل: صیب، د دښمن د خیمو تر مخ تورې غوټې ښکاري. فکر کوم چې توپونه ښار ته رانږدې کوي. ستا امر ته ماتلی یو. میرویس نیکه وویل: موږ په لوړه کې یو. له دې ځایه د توپ ګولۍ ورسېږي. خو مه کوه، یو څه باید نور هم رانږدې شي. وخت ووت. میرویس نیکه وویل: اوس یې وخت دی. د چهلزینو د غره پر لوړو ایښودل شوي لس توپونه یو په بل پسې وغړمبېدل. د دښمن په لیکه کتار توپونو کې دوړې پورته شوې. له هاخوا هم د توپونو له خولو سپین لوګي راووتل. ځینې ګولۍ د جنګي کلا پر دیوالونو ولګېدې. نورې تر کلا واوښتې. په ښار کې څو ځایه سرې لمبې راوګرځېدې. توپونه غلي شول. د دښمن د خیمو تر مخ زرګونه سپاره ودرېدل. مخکې راغلل، بیرته ودرېدل. د لومړي لښکر تر شا په لنډه فاصله کې بل لښکر ودرېد. دوهم لښکر لوی و. میرویس خان چیغه کړه: توپونه تیار کړئ. د عباس قلبیک په مشرۍ 1000 کسیز لښکر حرکت وکړ. آسونه تیز شول. چیغې راتلې. میرویس نیکه وویل: اوس. ځمکه ولړزېده. لس توپونه په یو بل پسې تش شول. د جنګي کلا د دیوالونو پر سر ایښي توپونه هم ودربېدل. د عباس قلي په لښکر کې سرې لمبې راوګرځېدې. دوړې پورته شوې. آسونه ولوېدل. له درده ډکې تېرې چیغې اورېدل کېدې. خو لښکر ونه درېد. هماغسې مخکې را روان و. شېبه وروسته له دواړو خواوو زرګونه ټوپکې تشې شوې. د جنګي کلا له دیوالونو ګڼ جنګیالي ولوېدل. د خسرو خان تر قومندې لاندې 10,000 کسان هم د کلا تر دیوالونو ورسېدل. د توپونو او ټوپکو له خولو اورونه بادېدل. ښار د ښځو او ماشومانو له چیغو ډک و. میرویس نیکه چیغه کړه: د بهادر خان د حملې وار دی. هندارې تیارې کړئ. څو لویو عینو ته د مازدیګرنې لمر ژېړې وړانګې سخې شوې. ناڅاپه د قیتول د کلا عمومي دروازه خلاصه شوه. د بهادر خان تر مشرۍ لاندې 400 جنګیالي له کلا ور ووتل. د خسرو خان په لښکر ورغلل. 400 ټوپکې یو ځای تشې شوې. د خسرو خان په لسګونو جنګیالي ولوېدل. د خسرو خان لښکر شاته لاړ. د عباس قلي او خسرو خان د لښکرو ترمنځ فاصله ډېره شوه. له کلاوو، کورونو، ونو او کوڅو ډزې کېدې. د حسن قلي جنګیالي یو په بل پسې ولوېدل. د دښمن په لښکر کې ویره او وحشت ګډ شو. د شاته تګ نارې پورته شوې. ماښام په خپلو خیمو کې و. خسرو خان په غوسه ښکارېده. ده په لومړۍ حمله کې 1,500 تلفات درلودل. په یوه میاشت کې پر ښار 3 نورې حملې هم وکړې، خو له تلفاتو پرته یې کومه ګټه ونه لیده. دا ځل د جنګي کلا تر څنډو پورې هم ونه رسېد. خسرو خان وپوهېد چې د ښار نیول اسانه خبره نه ده. ده یو بل فکر وکړ. خپلو قمندانانو ته یې امر وکړ چې د ښار د محاصرې تیاری ونیسي. ده د ښار په محاصره کې بریالیتوب لید. خپلو قمندانانو ته یې وویل: د ښار اوسېدونکي بله لار نه لري. 3-4 میاشتې وروسته به یا له لوږې مري یا به تسلیمېږي. میرویس نیکه له اوله پوهېده چې ښار تر محاصرې لاندې راځي. د خپل قمندانان راوغوښتل. اوږدې محاصرې ته د تیاري په اړه وغږېدل. ویې ویل چې د 2 کلونو لپاره خواړه لري، خو بیا دې هم له خوراکي موادو سره احتیاط کوي. وروسته یې ویل چې د ښار د باندې هم باید یو څوک ولرو چې د قبیلو له مشرانو سره خبرې وکړي، لښکر جوړ کړي او راتلونکي ته تیاری ولري. د دا مسؤلیت سیدال خان ته ور وسپاره، خو سیدال خان او نورو قمندانانو وویل چې د دې کار لپاره تر ټولو میرویس نیکه ښه دی. دی د قبیلو له مشرانو سره په ژبه پوهیږي، له ټولو قومونو سره نیک روابط لري، باوري کس دی او ډېر خلک پرې راټولېدلی شي. میرویس نیکه نه منله. ویل چې خپل ولس یوازې نشي پرېښودلی، خو د نورو ټینګار دې ته اړ کړ چې د هغوی خبره ومني. قمندانانو وویل چې دا محاصره اوږده ده. میرویس نیکه د خپله کورنۍ هم له ښاره وباسي. خو میرویس نیکه ویل چې ټول ښار د ده کورنۍ ده. که ښار مري که پایي، د ده کورنۍ به هم ورسره وي. میرویس نیکه په 2مه ورځ یوازې له 100 جنګیالیو سره له ښاره ووت. یوه اونۍ وروسته تر ټول ښار پردي عسکر راوګرځېدل. خسرو خان خپلو جنګیالیو ته امر وکړ چې د هوا مرغان به هم ښار ته له ننوتو او راوتو راګرځوي. میرویس نیکه لومړی کلا ته لاړ. له مختلفو قومونو سره وغږېد. ټولو ته مرستې ژمنه وکړه. میاشت وروسته د چمن او بوري خواته حرکت وکړ. له بلوڅو، کاکړو او د نورو قومونو له مشرانو سره یې خبرې وکړې.
بیا د ابدالیانو ځینې پاتې مشرانو ته ورغی. ټولو قبیلو د خپل ګډ کور د خلاصون لپاره د مرستې ټټرونه ووهل. میرویس نیکه له مختلفو قومونو 3,000 جنګیالي برابر کړل. مانجې ته لاړ، عمل ته یې واړول. کله کله به له ښاره د کوترو په واسطه پیغامونه ورته رارسېدل. تر دې دمه د ټولو قومندانانو روحیه قوي وه. محاصره اوږده شوه. کله کله به دواړو غاړو ته توپونه وغړمبېدل، خو د خسرو خان لښکر له خپلو مورچو مخکې نه ورته. د مني په یوه سړه شپه کې د سیدال خان زر تن تکړه سپاره له ښاره راووتل. د ښار په لوېدیځه برخه کې د خسرو خان پر عسکرو یرغل وروړ، خو ګټه یې ونه کړه. د راغلو 1,000 جنګیالیو ایله 400 کسانو بیرته روغې پښې یوړې. میرویس خان یو کوچنی کاغذ د کوترې په پښه ور وتاړه. سیدال خان ته یې لیکلی وه چې د خسرو خان د لښکر خوراکي مواد په خلاصېدو دي. ډېر وخت مقاومت نشي کولی، اوس یوازې ښار وساتئ. د میرویس نیکه خبره سمه وه. د خسرو خان د عسکرو خوراکه ایله 5 میاشتې بس شوه. زرګونو اسونو هم واښه غوښتل. خوار او ناروغ اسونه به په چړو نه سخېدل. اوهو عسکرو به د اسونو غوښې خوړلې. خو د پسرلي په پیل کې بیرته ښه شول. ښار ته نږدې له هلمنده د راتلونکو کوچیانو په لسګونو میږي، پسونه او اوښان راوګرځول او وږی لښکر د یو څه وخت لپاره بیرته موړ شو. اسونه هم بیرته یو څه په غوښه پټ شول. شنه باغونه، د ونو پاڼې او راشن شوي واښه ورته ښه وه. میرویس نیکه د کوچیانو د تګ لاره بدله کړه. د کندهار لوېدیځو او شمالي برخو ته خپل کسان ورولېږل چې پر دښتو یې پام وي. د جوزا د میاشتې په لومړیو کې هغه سلګونه په خوراکي موادو بار اوښان راوګرځول چې له هراته د خسرو خان مرستې ته راتلل. د خسرو خان په لښکر کې بیا لوږه ډېره شوه. دوی به د روغو اسونو پر ستونو چړې ورتېرولې. خو د هوا په ګرمېدو سره د میرویس نیکه زړه ولوېد. سیدال خان ورته لیکلي وه چې د غنمو په ذخیرو کې تورې وړې حشرې پیدا شوې او تر نیمایي ډېر غنم یې له خوراکه ایستلي دي. د اوړي په لومړیو کې د میرویس نیکه جنګیالي ډېر شول. له غزني، کلات، د هلمند او نورو سیمو ګڼ کسان راغلل. د میرویس نیکه د جنګیالیو شمېر 6,000 ته ورسېد. له ښاره خواشینونکي پیغامونه را رسېدل. یوازې ماشومانو 3 وخته وچه ډوډۍ خوړلی شوی، نورو به په 2 وخته ګزاره کوله. میرویس نیکه یو ځل د محاصرې پر لیکې حمله وروړه، نه کېده. د خسرو خان جنګیالیو سخت مقاومت وکړ، بیرته راوګرځېد. میرویس نیکه فکر وکړ د باید د دښمن ځینې عسکر له مورچو راولاړ کړي وای. یوه شپه یې د محاصرې لیکې ته نږدې څو پسونه پرېښودل. له سپېده چاود سره د خسرو خان 2,500 جنګیالیو له خپلو مورچو منډه ور واخیسته. خو په ونو او کنډوالو کې د میرویس نیکه ناستو جنګیالیو د ټوپکو نلۍ ور واړولې. 2,500 کسان یو په بل پسې ولوېدل، خو دا چل بیا نه شوی تکرارېدلی. په ښار کې هم لوږه ډېره وه. د ماشومانو 3 وخته ډوډۍ 2 وخته ته شوې وه. لویانو ته به یوازې 1 وخت ډوډۍ ورکول کېده. میرویس نیکه خواشینی و. نه یې خوراک ته زړه کېده او نه یې هم پوره خوب درلود. ډېر وخت به په فکرونو کې ډوب و. د باید د ښار محاصره ماته کړې وای. سردردي ورته پیدا شوه. کله کله به یې له پوزې وینه راتله. طبیبانو د استراحت مشوره ورکړه، خو میرویس نیکه قرار نه کېناسته. دی به سره لمر ته ټوله ورځ پر آس سپور و. تر محاصرې به راګرځېده. د دښمن کمزوري ټکي به یې معلومول. کله کله به یې آس لرې ودراوه. سلګونه ګزه به پر سینه وښویېد. د انګورو په وچو جیوو او لښتیو کې به مخکې لاړ. د محاصرې لیکې ته به نږدې ورغی. په ساعتونو ساعتونو به د اوړي سره لمر ته پروت و او د دښمن جنګیالیو ته به یې په ځیر ځیر کتل. یوه غرمه د نورو خیمو په منځ کې ولاړې یوې لویې خیمې ته بګۍ ودرېدې. میرویس نیکه ورته ځیر شو. څو ځله یې په سترګو راغلې خوله پاکه کړه. بګیو ته د لرګي درانه صندوقونه ورپورته کېدل. بګۍ ډکې شوې. حرکت یې وکړ. د محاصرې له خط سره سمې تلې، خو چېرته چې به توپ و به درېدې. هر توپ ته به څو صندوقونه ښکته کېدل. میرویس نیکه وپوهېد چې دا لویه خیمه د توپ له ګولیو ډکه ده. بله شپه یې 300 جنګیالي ورسره کړل. له ټولو سره یوازې غشې او لیندې وې، خو د غشو څوکو ته په تیلو لړلې ټوټې ورغوستل شوې وې. دوی په تیاره کې مخکې لاړل. وچو باغونو ته ورسېدل. د اوږده ډنګ دیوال شاته کېناستل. څو ځایه یې له ځان سره وړو وچو زوزو ته خوله ورکړه. د غشو پر سر تړلو غوړو ټوټو اور واخیست. په یوه ځل 300 په اور بل غشي پر لویه خیمه ورغلل.